دویم بحث فضائل د قرآن عظیم شان، فضائل د تعلیم د قرآن عظیم شان او د قاری. دا به لنډ ووایو انشاءالله. قرآن عظیم شان الله تعالی ذکر کړی ده. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. که دا قرآن عظیم شان په غره موږ نازل کړی الله وایي، تا به لیدلی و دا غر به ټوټه ټوټه د خدای نوي رسولی. خو دا عظمت شان الله انسان زړه ته ورک، انسان زړه ته ورک. که ته وایې دا د انسان زړه دا ولې ټوټه ټوټه نه کېږي؟ د دې دوه حالات دي. پاک زړه کې الله لوی استعداد اچولی ده. خیرن زړه هغه بیا له تیږې نه هم سخت ده. قرآن عظیم شان خو په زړه نازل ده، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی دغه شوي دي. په زړه نازل ده د رسول علیه الصلاة وسلام په زړه کې الله لوی استعداد اچولی ده. بیا په شرح صدر د ده کې بیا هلته وایو انشاءالله د زړه کوم مقامات او کوم حالات دي چې د زړه نه خبر سو موږ تاسې چې څومره عظیم جوهر غمی دماغ د تا په وجود کې الله اچولی. خو افسوس دې غمینه موږ تاسې نه خبره. حدیث قدسی تفسیر مزاری شریف هم نقل کړی، حسیني شریف هم نقل کړی ده. حدیث قدسی ده چې الله تعالی وایي نه مې ځکه جای وایي نه اسمان قلب د مؤمن مې جایي. په دې کې دومره لوی راز. کله چې زړه پاک سو نو الله استعداد کې موجود کړي. غره نه دغه زړه کې استعداد غټ سو ګورئ. هغه برداشت قرآن عظیم شان د اسرار او د معارفو د زړه د انسان کوي. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله ورته دروند بار ویلی ده. دې کې دومره لوی رازونه دي. خو کوم زړه چې هغه نه پیچاودل کېږي او خیرن زړه وي، نعوذ بالله منکر زړه وي، بېکاره زړه وي، ظالم زړه وي، هغه خو بیا الله تعالی قرآن پې شاهد ده چې بعضې خلق لکه تیږه داسې دي او اشد قسوه، بعضې د تیږې نه هم سخت د قرآن اثر نه پرې راځي. داسې سختونه موجود. نو دا عظمت شان د قرآن عظیم شان الله تعالی ذکر کوي. حدیث مبارک راځي ابو سعید خدری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی وایي یقول رب تبارک وتعالى من شرع له القرآن والذکر عن مسألتي. هغه څوک چې مشغوله کې قرآن عظیم شان او د ما ذکر د ما نه د سوال نه. څه معنی؟ دومره قرآن عظیم شان تلاوت کوي په دې کې مشغول دی په اسرار او معارف او ترجمه او تفسیر او په دې کې او د ما په ذکر کې مشغول دی. هغه سوال کوونکی چې څومره سوالونه د ما نه کوي زه به بهترین شی درته ورکړم. که ده سوال هم نه ده کړی خو چې دی په قرآن عظیم شان او د الله په ذکر باندې مشغول ده، زه به بهترین شی چې سائلین غواړي هغه به ورته ورکړم. که دنیا غواړي که د آخرت غواړي الله تعالی به ورکوي. او وفضل کلام الله، بهترین کلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. دغه په فضیلت کې بس بهتري د خدای د کلام په نورو کلامونو باندې دومره زیاته لکه د الله تعالی بهتري په نورو مخلوقاتو باندې. بل روایت کې راځي اوږد روایت ده د مابین درته وایم رسول الله مبارک امر کوي ستاسو تلاوت قرآن عظیم شان کوئ ځکه په تلاوت باندې په هر حرف لس نیکي تاسو ته الله تعالی درکوي. په هر حرف لس نیکي درکوي. دا نه وایم چې علم یا الف لام میم. هلته ترمذي شریف کې دا روایت کې علم یا الف لام میم. که علم سي لکه علم تر کیف دا حرف نه ده. که الف لام میم سي په علم کې درې حروف دي څو نیکي دي شوي؟ دېرش نیکي. الف لام میم کې نه حروف دي 90 نیکي دي شوي. الف درې لام درې میم درې 90 نیکي دي شوي. نو په یو حرف کې الله لس نیکي درکوي. نو رسول الله برکوي تاسو تلاوت کوئ د قرآن عظیم شان. چېرته چې قرآن عظیم شان تلاوت کې نزول د ملایکو هلته راځي. وسید ابن حضیر رضی الله عنه تلاوت کوو د قرآن عظیم شان. هسې څنګ کې تړلی و هسې یو ولې په ټوپو باندې راغی. یو انواراتو برداشت یې نه سوه کړی جذب پرې راغی. پورته پورته غورځېږي. بخاري شریف کې حدیث مبارک دی. وایي غلی شوم. اسم غلی شو. بیا مې شروع کړه بیا اس په ټوپو باندې راغی. بیا غلی شوم بیا اس غلی شو. چې د باندې مې وکتل داسې د وریځې په شکل داسې یو چترۍ غوندې وریځ راکښته سوې ده په دې کې چراغونه غوندې لګي. سهار راغلم رسول الله برته مې دا قصه وکړه چې رسول الله نن شپه خو ماته داسې قصه پېښه شوه
رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شه هغه تحریض تیزی ورکوي اقرأ ابن حذیل اقرأ ابن حذیل تلاوت کوه ابن حذیره تلاوت کوه ابن حذیره یا یې دغه حالت ورته هغه کوه چې کاشکې دغلته تلاوت چې کړی وای او یا دا چې آینده دپاره ورته نبي اسلام بارک تیزی ورکوي چې تلاوت کوه تلاوت کوه دو ته یا رسول الله بارک هلته مې زوی یحیی پروت و په هغه وډار شوم چې اس هغه لاندې نه کي دومره ټوپونه یې اچول ځکه زه غلی شوم وایي ته پوه شوې دا څه شی راکوسي و وایي نه رسول الله ځکه نه شوم وایي دا ملایکې راکوزې شوې وې د تا تلاوت دپاره تلاوت یې اورېده د ملایکو د نزول په وخت به دعاګانې قبلې د خدای د رحمت یو خاص وخت دی الله دې د موږ تاسې نیتونه صفا کړي خو د خدای قرآن الله ته ډېر معتبر ده هغه مجلس د ترجمې باندې ملایکې نازلېږي خو بخاري شریف حدیث مبارک ده خو د خدای قرآن ده که نه خو چې څومره نیتونه صفا وي دومره به هلته فیضات و برکات زیات نازلېږي او فضل د تعلیم چې بل ته یې ورښیي حضرت عثمان رضی مبارک روایت کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهتر دی تاسې هغه څوک ته چې خپل هم قرآن عظیم شان زده کړي بل ته یې ورښیي خپله یې زده کړي بل ته یې ورښیي دا بهتر رسول الله مبارک ورته بهتر ویلي نو قرآن عظیم شان د زده کړې په نیت باندې په اوله ورځ کې افتتاح کې ما تاسو ته درته ویلي وایي چې تاسې ترجمه کوئ صرف داسې نه وایي تبرک ته راځه کښېنه ولاړ شه خپل خوبونه کوه یا خپل مجلسونه کوه نه ځانونه ستړي کړه انشاءالله ټوله ترجمه به زده کېږي خدای تعالی ته امید لرم خیرکم من تعلم القرآن والتعلم راغی تفعیل وزن ده خپل زده کړه قرآن عظیم شان وعلمه بل ته یې وروښوده دا بهترین دي تاسو او فضل د قارئ چې څوک تلاوت د قرآن عظیم شان کوي نبی علیه السلام مبارک یو مثال وکړي څو مثال دي څو کسان مؤمن قارئ مؤمن هم ده په زړه کې ایمان هم شته او قارئ هم د تلاوت هم کوي دا مثال داسې لکه اترنجه ترنج یا تروج هم ورته وایي سنتره رنګ هم ښایسته ده بوی هم ښایسته ده خوند هم ښایسته ده تسر الناظرین د بني اسرائیل د غوا کوم دغسې رنګ و که نه صفراء فاقع لونها تسر الناظرین دا سنتره هم داسې ده ترنج دا هم داسې ده رنګ هم ښایسته ده خوند هم ښایسته ده بوی هم ښایسته ده چې مؤمن هم یې خو په زړه کې ایمان ده خوند هم ګورې ښه څه بوی هم ښه څه بل ته یې فیض و برکت رسېږي چې تلاوت قرآن عظیم شان کوي او مؤمن غیر قارئ چې تلاوت نه کوي خو مؤمن دا لکه خورما داسې ده خوند یې ښه د ایمان سته کې خو د خورما بل چاته بوی نه رسېږي فیض دې بل چاته نه رسېږي خو تلاوت کوي چې بل چاته دې فیض ورسېږي منافق قارئ منافق د خو قارئ د تلاوت کوي د قرآن عظیم شان دیم خلقو ته فایده رسېږي خو ده ته فایده نه رسېږي دا لکه ریحانه داسې ده ریحانه ګل ریحان دا یو ښایسته بوی لري نو بوی خلکو ته رسېږي فیض یې خلکو ته رسېږي ځکه تلاوت چې کوي دا تلاوت فیض نورو ته رسېږي خو خوند یې تریخ د عطرونو مې تللي خوشبویي ګوره څومره کله دي خو چې په ژبه یې کې د ډېر تریخ خوند لري ده خوند تریخ ده ده ته فایده نه رسېږي ځکه زړه کې ایمان نشته او منافق غیر قارئ چې تلاوت هم نه کوي لکه مړغونی حنظله مړغونی ښودلی دا خوړونو کې شنه کېږي لکه د هندواڼې غوندې شکل هم لري هغسې بوټی هم لري خو زار دومره تیز زارې دي دا څوک چې دا شکر مرض لري نو بعضې حکیمان یې ورته ماروي وایي دا میده که په دې باندې ودرېږه چې په دې ودرېږي په څو دقیقو کې یې ژبې ته تریخوالی را رسېږي د پښو د لارې نه دومره تریخ شی ده نو نه په ده کې ایمان شته چې ده ته فایده ورسېږي نه تلاوت کوي چې بلو ته چاته فایده ورسېږي دا لکه مړغونی داسې بل روایت کې حضرت عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول علیه الصلاة والسلام ویلي الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة ماهر پوی په قرآن عظیم شان باندې دا به د سفرة الکرام البررة سره وي ډېر لوی مقام ده ګورې کوشش کې وکړئ په ښه اخلاص سره مع السفرة الکرام البررة سافرین ملائکه چې هغوی د الله تعالی د طرف نه د الله کلامونه انبیاو ته رسوي علیهم السلام د هغو په ډله کې به دا علما الله راجوي عالم ته دومره مقام الله ورکړ ماهر بالقرآن ته دومره مقام الله ورکړ چې دا به د څه ولې خو هغه وظیفه یې په جای کړه سفرة الکرام البرره ملائکې څه وظیفه ده د الله د طرف نه احکاماتو
پیغامونه چاته ورکوي؟ انبیا علیهم السلام. دغه عالم چې ماهر بالقرآن سره دا قرآن چاته رسوي؟ د الله مخلوق ته رسوي، خو هغه وظیفه د ملایکو دوم په ځای کړه چې ده په ځای کړي د هغو په ډله کې به الله راجوي. ډېر لوی مقام څه ګوري د قاري د قرآن انسان، خو چې ماهر وي په قرآن انسان. او هغه څوک چې قرآن انسان تلاوت کوي خو په ده باندې سخت وي، د هغو عوامو وروڼو ته یو لوی تسلیت ده. بعضې عوام وروڼه یا بعضې خویندې مؤمنانې قرآن انسان نشي زده کولی، وایي یې خو ډېر په سختۍ زده کوي، ډېر په تکلیف زده کوي. کله زړه ورنه ستړی شي چې دا خو مې نه زده کوي نو دا څه کوو؟ نه، ای مؤمن وروره، ای مؤمنې خورې، الله جل جلاله تا ته 2 ثوابه درکوي. دا د زده کولو یې ځان ته ثواب ده، د تکلیف تېرولو یې ځان ته ثواب ده. دلته اجران دي، 2 اجره دي. هو دې نکتې ته هم پام یې ګورئ. دا نه معنا چې څوک یې په سختۍ زده کوي دا د ماهر د قرآن نه پورته څه. ماهر بالقرآن خو د صفوة الکرام برره سره څه، خو دته 2 اجره د 2 عملو دي. یو خو قرآن عظیم شان زده کوي او بل طرف ته قرآن عظیم شان په سختۍ سره زده کوي، سختۍ ځان ته. دا داسې مثال دی لکه یو استاکار ده، انجینر ده، ماهر په یو کار باندې ده، د هغه یوه تنخواه د ورځې 2000 ده. یو مزدورکار ده، د هغه یوه تنخواه 500 روپۍ ده، نو د هغه 2 اجرته به څو شي؟ 1000 روپۍ به شي. نو 2 اجرته 1000 روپۍ شو او د هغه یو اجرت څو شو؟ 2000 شو. اوس پې پوه شي؟ ماهر بالقرآن خو مقام لوړ دی، خو غټه تنخواه ده. که د ده 2 سیم د هغه نیمایي ته نه رسېږي یا د هغه نیمایي ته رسېږي، خو ثوابونه یې شته ورته، نو قرآن عظیم شان سره د تعلق سره